زما د شعر عنوان دی وای پښتون ته وای د خوبه پاسه ای پښتونه نام و ننګ دې څه سو د خوبه پاسه ای پښتونه نام و ننګ دې څه سو چې پلار نیکه در پرېښی دا فرهنګ دې څه سو وای تله بیده غمازان درته په کور وختل تله بیده غمازان درته په کور وختل د غرو شلو څخه راغلي ستا پر شور وختل لږ ګړندی سه هغه علم با قلم دې څه سو چې پلار نیکه در پرېښی فرهنګ دې څه سو چې تل نه شوې د نفاق په فکر ډوب ګرځېدې چې تل نه شوې د نفاق په فکر ډوب ګرځېدې د رقیبانو پر مخ تګو ته مغلوب ګرځېدې خپل شایسته کلی شایسته ځای شایسته وطن دې څه سو چې پلار نیکه در پرېښی فرهنګ دې څه سو ژبه دې څه سوه لیک دې څه سو او کتاب دې څه سو ژبه دې څه سوه لیک دې څه سو او کتاب دې څه سو چې تا پر ژبه نه بلل اوس دې ګفتار هغه سو چې تا پر ژبه نه بلل اوس دې ګفتار هغه سو هغه شین باغ ښکلی پټی ښکلی ګلشن دې څه سو چې پلار نیکه در پرېښی دا فرهنګ دې څه سو خلک لګیا دي ستا په کور کې خپل تنور جوړوي خلک لګیا دي ستا په کور کې خپل تنور جوړوي دا ستا په رسم و رواج کې خپل کلتور جوړوي د احمد شاه بابا غیرت او تورې شرنګ دې څه سو چې پلار نیکه در پرېښی دا فرهنګ دې څه سو د خوبه پاسه ای پښتونه نام و ننګ دې څه سو چې نوم ستا تاریخ ستا وطن ستا په نامه چې نوم ستا تاریخ ستا وطن ستا په نامه ملي بیرغ دې همیشه پر ټول دنیا رپېده ملي بیرغ دې همیشه پر ټول دنیا رپېده چې دې ومښ ته وراکړې هغه لوړه او قسم دې څه شو چې پلار نیکه در پرېښی دا فرهنګ دې څه سو پښتو دې ولاړه له 50% ورکه سوله پښتو دې ولاړه له 50% ورکه سوله دا زما استاد ښه ځوانۍ څه په سر پکه سوله پښتو دې ولاړه له 50% ورکه سوله دا زما استاد ښه ځوانۍ څه په سر پکه سوله خوشحال وای خپل د مور و پلار ښایسته ګوبتن دې څه سو چې پلار نیکه در پرېښی دا فرهنګ دې څه سو د خوبه پاسه ای پښتونه نام و ننګ دې څه سو والسلام